که ته کله هم حیران شوی چې ولې بل څوک د داسې رول لپاره وړ وګرځول شو چې اصلا ته یې وړ وې، په دې اړه به په همدې ویډیو کې شپږ بېلابېلې نښې در سره شریکوم. لومړی نښه، د مشرتابه لپاره اجازه مه غواړه. کله چې تاسو هر ځای یاست، که مسؤل هم نه یئ، خو بیا هم هغه کارونه ترسره کوئ چې مشران یې کوي، لکه د کار په اړه بېلابېلې ارزونې او نوې نظریې خپل مشر ته وړاندې کړئ، پرته له دې چې هغه یې درنه غواړي او که نه. هر کله که مو شاوخوا ته نوي کسان درتلل، داسې یې رهبري کړئ چې د هر څه په اړه د هغه شکونه ختم شي او ان د کار په لومړیو ورځو کې ورسره لاس په کار کېدی هم سئ چې تر څو هغه خپل هدف ته برابر شي. دا کار ستاسو مشر ته یوه مواجه دلیل پیدا کوي چې هغه په کار کې پرمختګ تاسې ته درکړي، تنخوا دې در لوړه کړي او موقف کې د تغییر راولي. زما مطلب دا دی، ته باید خپل عنوان ښکاره او واضح کړې. کله چې ستا مشر ته ستا په اړه هر څه واضح وي، نو همغه وخت پوه شه چې ته سم کار کوې. د دې په اړه ډېر څه شته، خو خبره دا ده چې د انفرادي کار مهارت او د مشرتابه کار مهارتونه ډېر توپیر لري. ته وکولی شي چې په خپل اوسني کار کې دا بدلون راولي، نو ته دې مشرتابه ته د رسېدو خطر ډېر کم کوي. ډېرې څېړنې شته چې ښیي کوم چلندونه دا وړاندوینه کوي چې ته به مشر شې یا نه. آیا ته کارونه له غوښتنې پرته کوې؟ د ستونزو حل، آیا ته یوازې خپل نه بلکې د ډلې ستونزې هم حلوي؟ د احساساتو کنټرول، کله چې فشار وي آیا ته آرام پاتې کېږې که نور هم ورخطا کوي؟ ډېر وخت خلک له ما څخه پوښتي زه څه وکړم چې لوړ سم، او زه وایم تخنیکي مهارتونه نه بلکې نرم مهارتونه مهم دي، لکه اړیکه جوړول، دندې ویش او نورو ته ځواک ورکول. حقیقت دا دی، ترفیع چلند نه جوړوي بلکې چلند ترفیع جوړوي. نو د اجازې انتظار مه کوه، بلکې د هغو رول په څیر چلند وکړه چې غواړې. دوهمه نښه، خپلې نیمګړتیاوې ښکاره کړه. ما 2 کسان د یوې دندې لپاره لرل. شخصي A په 2 کلونو کې هیڅ تېروتنه ماته ونه ښوده، مګر شخصي B به تل راته ویل دا مې غلطي وکړه، دا مې عالي کار ترسره کړ او دا مې ستونزه رامنځته کړه. نو ته څه فکر کوې چې څوک لوړ کېدای شي؟ ما په دفتر کې شخصي B ته د ترفیع وړاندیز وکړ. که شخصي A بې عیبه نه و، خو خپلې غلطۍ یې پټولې. ډېر خلک د ویرې له امله خپلې تېروتنې نه شریکوي. غوره مشران هغه دي چې ځان ته د اصلاح لپاره ځای ورکوي. هغوی خپلې غلطۍ پټوي نه بلکې ښکاره کوي، او دا مهمه ده. هر څه چې ته د مشر په توګه کوې، نور خلک یې تقلیدوي. که ته خپلې غلطۍ پټوې، ستا ټیم به هم همداسې وي. که ته یې منې، هغوی به یې هم مني. هارورډ یوه څېړنه کړې چې وایي کله یو کس خپله کمزوري ښکاره کړي، نو دا بل ته اجازه ورکوي چې همداسې وکړي، او دا باور ډېر ژر جوړوي. دا حتی د کاروبارونو د باور د جوړېدو تر ټولو چټکه لاره. دویمه نښه، ته د بل ډول دندې لپاره ارزول کېږي. یو څوک پیژنم، هغه یو ډېر ښه کارکوونکی لوړ کړ، خو هغه ناکام شو. ولې؟ ځکه هغه په خپل پخواني کار کې ډېر ښه و، کار یې په خپله کاوه، خو په مشرتابه کې باید کارونه نورو ته وسپارل شي. ته به د نورو کارونه بیرته په خپله ترسره کول. په 3 میاشتو کې یې ټیم ستړی او ناراضه شو. دا له دې امله نه و چې هغه بد نیت درلود، بلکې ځکه چې هغه لا هم خپل زوړ کار په نوي رول کې ترسره کاوه. که ماشوم ته چې ووایي ښه کرکټ وکړه، خو نه پوهېږي له کوم ځایه یې پیل کړي. مشرتابه هم همداسې ده. یو مهارت نه بلکې څو مهارتونه دي، او هغه مهارتونه چې تا یو ښه کارکوونکی کوي، هغه تل ښه مشر نه جوړوي. په حقیقت کې اکثره وخت برعکس وي. څېړنې ښیي چې غوره پلورونکي ډېر وخت بد مدیران کېږي. هغه کسان چې همکاري کوي او کریډټ شریکوي 10% ښه مشران کېږي. نو که ته یوازې خپل کار ډېر ښه کوې، ممکن د همکارۍ مهارت دې کم وي. څلورمه نښه، هغه ستونزې حل کړه چې ستا نه دي. د کار په ځایونو کې په موندلې وي چې
ځینې کارکوونکي د نورو کارونه هم سموي پرته له دې چې څوک یې ورته ووایي. ډول خلک ستونزه ګوري او مرسته کوي، دا د مشرۍ نښه ده. تاسو ګورئ چې دغه ډله خلک به په ډېر کم وخت کې پرمختګ کوي. دغه ځینې کسان به مو هم لیدلي دي چې یوازې په خپل کار تمرکز کوي. که بل څوک مرسته وغواړي وایي زه وخت نه لرم، دا تخنیکي سم دي خو د مشرۍ وړ نه دي. مشرتابه دا ده چې ته د نورو ستونزې هم د ځان په څیر حل کړي. د ګوګل یوې څېړنې وښودله چې که یو کس د ټیم له خپل حد څخه بهر مرسته وکړي د ټول ټیم فعالیت لوړوي. پنځمه نښه کریډټ د نفوذ لپاره پرېږده. غوره مشران ملامتي اخلي او کریډټ نورو ته ورکوي. غوره مشران کله چې ټیم بریالی شي وایي موږ وکړل، او کله چې ناکام وي وایي د دوی مسؤلیت و. له داسې مشرانو خلک ډېر ارامه وي. شپږمه نښه صبر ته د برترۍ په توګه وده وه. یو وخت مې یو مدیر درلود چې هېڅ یې ځان نه ښود، نه موټرونه او نه ښکاره وسایل، یوازې ساده ژوند او دوامداره ښه کار. هغه هره ورځ نوي کسان روزل، صبر یې درلود او هماغه کارونه یې تکرارول. ما نو فکر کاوه چې باید د ژر تر ژره مخکې لاړ شم. وروسته پوه شوم چې مشرتابه د تکرار او بنسټونو د لارې ځي. غوره روزونکي تل له اساساتو شروع کوي. ثبات د شدت څخه ډېر مهم دی. که ته یو ځل څه ووایې خلک یې نه زده کوي، باید تکرار کړې څو اساسي زده کړه